شیطانی خطرناک کلی. د خیبر پختونخوا د غرونو ترمنځ یو لري پروت کلی و چې خلک به ورته تور کلی ویل. د دې کلی په اړه مشهوره وه چې هر څوک به د شپې له تیارې وروسته له کوره نه وته. زاړه خلک به ویل په دې کلي کې شیطان ګرځي. یوه ورځ یو ځوان هلک حامد د ښار نه خپل نیا کور ته راغی. هغه د دې کیسو باور نه کوه او تل به یې خندل. هغه خپلې نیا ته ویل دا ټول د خلکو وهم دی، شیطان نشته. نیا یې په لرزېدلي غږ ویل زویا نن شپه له کوره مه وځه، که دې د چا غږ واورېدم دروازه مه خلاصوه. خو حامد د نیا خبره نه منله. د شپې 12 بجې وې، ټول کلی په خاموشۍ کې ډوب و. ناڅاپه د حامد د کوټې د کړکۍ نه د یوې ښځې جړا واورېدل شوه. مرسته، څوک شته؟ حامد ویل شاید څوک مشکل کې وي. هغه دروازه خلاصه کړه او د تیارې کوڅې خواته ووت. لرې یې یوې سپینه جامه اغوستې ښځه ولیده چې مخ یې پټ و. ښځې ورو ورو د هدیرې خواته روانه وه. حامد پسې روان شو. کله چې هدیرې ته ورسید ښځه ودرېده او ورو ورو یې سر حامد ته واړوه. حامد په وحشت سره شاته شو. هغې ښځې مخ نه درلود، یوازې تورې کندې وو او د خولې په ځای یې اوږد وینې څڅېدونکې خندا وه. هغې په شیطاني غږ ویل تا دروازه خلاصه کړه، اوس ته زما یم. حامد منډه کړه خو ناڅاپه د هدیرې ټول قبرونه خلاص شو. له قبرونو نه تور سیوري راوتل. یو زوړ ملا چې د کلي جومات امام و له لیرې نه راغی او په لوړ غږ یې قرآن تلاوت شروع کړه. شیطاني ښځې په چیغو شوه. هغې ویل دا کلی زما دی، زه به یو یو کس واخلم. امام د قرآن آیتونه تلاوت کول او شیطاني ښځې په تور لوګي بدله شوه او هوا ته پورته شوه. حامد بېهوشه شو. کله چې سهار راویښ شو ځان یې په کور کې ومنډه. نیا یې جړل. هغې ویل ستا نیکمرغي وه چې امام صاحب در پسې راغی، که نه نو ته به هم د نورو غوندې ورکوې. حامد پوښتنه وکړه نور څوک؟ نیا یې زړې کوټې ته یوړه. هلته د کلي د لسګونو ورکو شویو کسانو تصویرونه ځومړ وو. هغې ویل هر کال شیطان یو څوک وړي. حامد هماغه ورځ له کلي ووت. خو تر نن ورځې پورې د تور کلي خلک وایي هره نیمه شپه د هدیرې خوا د یوې ښځې جړا اورېدل کېږي او که څوک یې غږ پسې لاړ شي بیا هیڅکله نه راګرځي.